اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله می خوشحال او آباد لره. دوستانو د انګلیسي ژبې اولنی سبق دی، ځکه ډیرو ملګرو دا غوښتنه کول چې سبقان د ابتدا یعنی د سره څخه شروع سي، نو موږ به سوکه دا سبقان پر ترتیب باندې زده کړو. د ډیرو ملګرو څخه تیر سبقان تیر سوي وله، نو په دې وجه باندې مې بیرته د ابتدا یعنی د سره څخه شروع کړم. دوستانو د انګلیسي چې دي 26 حروف دي، داسې حروف دي لکه عربي یا د فارسي یا د پښتو یا اردو. هغه چې کوم حروف لري چې الف با تا سا دي، د دې دپاره بیا دغه حروف ای بی سی نومیږي یا الفابیټس دې ته ویل کیږي. د عربي ژبې دا اوس حروف هجا ورته وایي، دې ته الفابیټس وایي. الفابیټس حروف چې دي دا 26 حروف دي. دغه حروف دوه قسمونه لري، یو غټه ای بی سی ده، یو وړه ای بی سی ده. غټه ای بی سی، وړه ای بی سی. پر بورډ باندې چې کم سبقان زه درته لیکم، کم ترتیب زه درته جوړوم، په دې کې زه ډېر کوشش تاسو دپاره کوم. انشاءالله په ډېر اساني سره به تاسو کولی شئ چې سبقان زده کړئ. نو دلته بورډ ته ګوره، پر بورډ باندې چې کم لوړ حروف دي دا غټه ای بی سی ده، چې کښته حروف دي دا وړه ای بی سی ده. وړه یا کښنۍ دواړه الفاظ یعنی نومان چې دي د دواړو الفاظو دا یو شی دي، صرف په لیکلو یا په طرز کې فرق لري. دواړه حروف چې دي د انګلیسي د الفاظو یا جملو دپاره دواړه ضروري دي. دواړه به زده کېدی نه چې غټه ای بی سی زده کړې نو وړه ای بی سی نه کې زده. دواړه زده کول ضروري دي، ځکه چې دا د دواړو څخه دغه حروف یا د خبرې جوړې سوي دي. چې زه کوم سبق درته وایم هر حرف درته یادوم، هغه حرف پر هغه طرز باندې تاسې سره وایست. ورته ګورئ سبقانو ته: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا 26 حروف چې دي دا د دې حروفو دپاره نومان دي. د دې دپاره په راتلونکي سبقه کې به انشاءالله بیا د دا هر حرف اواز درته وښیم چې دا حرف څه اواز لري. په دې چې دا اوس موږ وویل دا د دې حروفو نومان دي، صرف چې زه تا ته وایم ای کومه ده، ته به ای پېژنې چې ای دا ده. که ما درته ویل ای کومه ده، ته به ای پېژنې چې ای دا ده. ګوره د ای او د ای به فرق کوې، د جی او د جې به فرق کوې. دا به ته دلته پېژنې، د دې نومان به ته پېژنې، په دا نامه باندې به ته دا لفظ پېژنې چې دغه لفظ دی. او پاته سو اواز د دې دا بیا پاته دی. اوازونه دا هر حرف خپل اوازونه لري. زموږ پر سبقانو باندې ممکن خلک خبرې وکړي، هر رقم خبرې وکړي، ځکه چې زموږ طرز زموږ جوړ دا دی. دا بولي چې دغه انګریزي وایي دا به خامخا لس سروالا سړی چې انګریزي وایي هغه به ډېره خریلي. د دوی داسې فکر جوړ دی، ذهن یې داسې جوړ دی. داسې نه ده چې پر ما او تا باندې اسلامي زده کړه څنګه ضروري ده، دغه زده کړه زما او ستا دپاره دغسې ضروري ده. د رقم زموږ دپاره دا شی ضروري دی، ځکه چې اوس یو انګریز رالی تا ته ودرېدی چې وروره ما ته کلمه وښیه، ما ته خدای وښیه، ما ته رسول وښیه، ما ته دین وښیه، ما ته مسلماني وښیه. ته څه ورته وایې؟ نسې کولی چې هېڅ ورته وښیه. دا ضروري سوه که نه؟ او حال دا دی چې یو څوک ستا څه غوښتنه وکړي، ستا زده وي، دا پر تا فرض دی، ته به یې ورزده کوې. دا فرض دی، ته به یې ورزده کوې. او ستا په لاس کې دا کومک نسته، ستا په لاس کې دا وسیله نسته چې ته در ده پورې ورسې. نو ضروري علم دی، ضرور یې وګرځوه. داسې مه ګرځوه چې نن یې وایم 15 ورځې وایم 10 ورځې وایم چې هلته الفاظ سبقان سره غټ سوه بره راسه پاتېږي. دا خبره ستا ذهن یا دا خبره ستا کار در پای پورې نشي در رسولی. په دا خبره باندې ستا سره ټول کارونه پاتېږي. او ته کولی سې دا خبره هم په ذهن کې ولره، ته کولی سې چې د هر څو عمر یې تیر پیغام ما ور درکړی و، ته کولی سې چې د هر څو علم یې چې دا زده کړې، خامخا زده کولی سې. دا طاقت الله تعالی په تا کې ایښی دی. د دا طاقت څخه ته پاته نه یې، خو ته زړه مه اچوه، ته دا کوشش وکړه. الله دې قدرمن او آباد لره. د راتلونکي سبقه پورې مې پر خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.